اے سړو دغه سړی ته هم خطر ده ستا د خان قصه عمرانه راته ښکاري د عمران قصه عمرانه راته ښکاري په سمه د اجي 2.5 پرچې دي کوکي خیل ملک نصیر هم زنداني دی د منظور د مرګ خبرې دي راوانې غیرتي علي وزیر هم زنداني دی په لمبه لمبه حالاتو کې غږیږي هسې نه چې شهید را سره غم دی بیا به څوک دا د بلبلو ژبه وایي د باغي باغي شاهد را سره غم دی ډېره زیاته مننه پروګرام لی موږ راوستو بیا په عزیز صاحب باندې خبرې کول زما د وس کار نه دی دلته مشران ناست دي ناز صاحب ناست دی بابا ریپیس صاحب دی دا نور مشران دي دوی به در سره د هغه په شخصیت باندې خبرې کوي ناز صاحب زه به څو شعرونه ووایم چې ما ته په عشق د سربازۍ چلونه مه زده کوه پروانه ما ته په عشق د سربازۍ چلونه مه زده کوه ما د ازغو په غیږ کې خوب لکه ګلاب کړی دی ما ته په عشق د سربازۍ چلونه مه زده کوه ما د ازغو په غیږ کې خوب لکه ګلاب کړی دی زما سندرو چې راویښ نه کړو راویښ به نه شي په سره پښتو مې ورته غږ د انقلاب کړی دی ای زما سندرو چې راویښ نه کړو راویښ به نه شي په سره پښتو مې ورته غږ د انقلاب کړی دی مشره د دې نه زوروره مینه څه ته وایي موږ په لکها خلکو کې یو ستا انتخاب کړی دی څو شعرونه به نور ووایم چې مننه چې مشره د دې نه زوروره مینه څه ته وایي موږ په لکها خلکو کې یو ستا انتخاب کړی دی ستا د څلور بالخه ډډې ته وي د خپو په سر مې خوارو لس ناست دی دې د خپل واک او خپل اختیار نه وایي چې د هر کور مخکې پولس ناست دی دا د ښکلو د دستور خبرې کیږي په مین پسې ضرور خبرې کیږي زه هم زر د خپل پښتین حواله ورکم چې د علم او شعور خبرې کیږي منصور صاحب ستا د سترګو په مستۍ خبرې وشوې اوس زما په ننګ غرور خبرې کیږي د ملا او د ساقي مناظره ده په کجوره او انګور خبرې کیږي د کویلې کان په پریوته دی او مړ دی د شنګلې په یو مزدور خبرې کیږي د پښتون وطن په هر کلی او ښار کې د شاهد او د منظور خبرې کیږي ډېره مننه ناصب یو غزل به بل ووایم چې تا د مینې قصه نه پېژنده که ما د مینې قصه نه پېژنده موږ ورته ځان زرې زرې کړو مګر دنیا د مینې قصه نه پېژنده خود به یې نفرت په خامخا وطن ړنګوو چې چا د مینې قصه نه پېژنده خود له بمبره به یې شر خورېدو ملا د مینې قصه نه پېژنده ای خود له بمبره به یې شر خورېدو ملا د مینې قصه نه پېژنده هغې بلا ته چې بلا نه ومه بلا د مینې قصه نه پېژنده ستا د بدن خوشبو یې عامه کړله هوا د مینې قصه نه پېژنده ستا د بدن خوشبو یې عامه کړله هوا د مینې قصه نه پېژنده ځکه باغي شومه باغي شاهده باچا د مینې قصه نه پېژنده او نور صدر صاحب نور شعرونه ووایم د دې قام سره به څه کېږي خدایا د دې قام سره به څه کېږي خدایا په دې فکر مې مازه خپل ګړوبې کړل چې په دومره وسایلو کې نهر دی لاروی دی مسافر دی په سفر دی د قلم او د کتاب سره یې جنګ دی د نغمې او د رباب سره یې جنګ دی اتفاق او اتحاد سره یې ورانه په یو بل د اعتماد سره یې ورانه دی سچل وینو ته وږي تږي ناستي د یو بل وینو ته وږي تږي ناستي خپل قامي دشمن یې نه دی پېژندلی ازلي دشمن یې نه دی پېژندلی مشران هم په سل ځایه تقسیم دي کشران هم په سل ځایه تقسیم دي ملایان هم په سل ځایه تقسیم دي عوامیان هم په سل ځایه تقسیم دي مرشدان هم په سل ځایه تقسیم دي موریدان هم په سل ځایه تقسیم دي لیکوالان هم په سل ځایه تقسیم دي شاعران هم په سل ځایه تقسیم دي د تپوس او د پوښتنې څوک نشته حق شته خو د غوښتنې څوک نشته پارلیمان ته مو غواګانې دي لېږلي د چوکرو او د کلو بوتاوي خوري دا لا پارلیمان ته مو غواګانې دي لېږلي د چوکرو او د کلو بوتاوي خوري دا لا څنګه پښتانه مسلمانان دي د وطن په بربادیو کې پیسې خوري د وطن په بربادۍ یې څه کار نشته په پښتو او قاموالۍ یې څه کار نشته د جیبو د ډکولو چل زده دی د دولت د جوړولو چل زده دی د ضمیر د خرڅولو چل زده دی بل د سر د ټیټولو چل زده دی د سپین غر د سپینې واورې سوداګر دي د وطن د خړې خاورې سوداګر دي
د سپین غر د سپینې واورې سوداګر دي د وطن د خړې خاورې سوداګر دي د وطن د خړې خاورې سوداګر دي د خبرې او د سر سړی دی وجني په لخر کې سر لخر سړی دی وجني یو عاجز او یو فقیر مولای مړکو ستاسو غم باندې زهیر مولای مړکو د قران او د تفسیر مولای مړکو پښتنو مفتی شاکر مولای مړکو یو عاجز او یو فقیر مولای مړکو ستاسو غم باندې زهیر مولای مړکو د قران او د تفسیر مولای مړکو پښتنو مفتی شاکر مولای مړکو ستا ایوب د اشاړی ته هم خطر ده اے سړو دغه سړی ته هم خطر ده ستا ایوب د اشاړی ته هم خطر ده اے سړو دغه سړی ته هم خطر ده ستا د خان قصه عمران را تخکاری د عمران قصه عمران را تخکاری پس مد عجید و نیم سو پرچی دی کوکی خیل ملک نصیر هم زندانی دی د منظور د مرګ خبرې دی راوانه غیرتی علی وزیر هم زندانی دی په لمبه لمبه حالاتو کې غږیږي هسې نه چې شهید را سره غم دی بیا به څوک دا د بلبلو جبه وایي د باغي باغي شاهد را سره غم دی ډېره زیاته مننه ډیره مننه ډیره ښه